دا زمونږ سره د سیسس دویمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې موږ په سلیکټورز باندې خبرې کوو. سلیکټورز څه شی دي او څه ته ویل کیږي او د څه لپاره موږ یوز کوو استفاده کوو. سلیکټورز موږ د دې لپاره استفاده کوو پس کا تاسو سره یو HTML فایل دی او باغې کې تاسو سره HTML ایلیمنټس پراته دي. فرض کړه تاسو سره یو 15 پیراګراف دي. تاسو غواړئ اولنی پیراګراف ته سټایل ورکړئ یا دریم ته پیراګراف ته سټایل ورکړئ یا څلورم یا دویم یا پنځم پیراګراف ته غواړئ چې سټایل ورکړئ. ټول ته نه ورکوي، صرف یو پیراګراف ته سټایل ورکوي. نو څنګه کولای شئ چې تاسو هغه پیراګراف ته یا هغه ایلیمنٹ ته چې تاسو سټایل ورکوي هغه څنګه تاسو ټارګټ کړئ. نو دغه سلیکټورز په واسطه باندې تاسو کولای شئ چې هغه مشخص پیراګراف ته تاسو سټایل ورکړئ. یعنی سلیکټورونه موږ د دې لپاره یوز کوو ترڅو موږ هغه د HTML هغه کوم ایلیمنٹ باندې چې موږ سټایل اپلای کوو هغه موږ سکو ټارګټ کو او موږ باندې دا سټایل اپلای کوو. اوس موږ سره سلیکټورز چې دي په CSS کې موږ 15 ډول سلیکټورونه لرو یا په CSS کې دا سلیکټورونه دي دا په 15 کټګوریز باندې ډیوایډډ شوي دي. کوم دي؟ اول زموږ سره سمپل سلیکټورز دي، دویم چې د زموږ سره کمبینیټډ سلیکټورز دي او دریم زموږ سره اټریبیوټ سلیکټورز دي او همدارنګه څلورم زموږ سره سوډو کلاس سلیکټور دي. بعضې کسان ورته په سوډو وایي، څوک ورته سوډو وایي، نو فرق نه کوي په سوډو یا سوډو کلاس سلیکټورز دي. ورپسې زموږ سره سوډو ایلیمنٹ سلیکټور یا په سوډو ایلیمنٹ سلیکټور دي. دغه 15 دانې سلیکټور زموږ سره په دې کې موجود دي په CSS کې. په دې ویډیو کې مونږ نن صرف سمپل سلیکټورز وایو او دغه نور څلور چې دا به موږ په ایډوانس ویډیوګانو کې وروسته وایو. نو راځو سمپل سلیکټورز ته چې سمپل سلیکټورز کوم دي. سمپل سلیکټورز چې دي په دې کې زموږ سره ایلیمنٹ سلیکټور دی، ID سلیکټور دی، کلاس سلیکټور دی، انورسنل سلیکټور دی، ګروپینګ سلیکټور دی او دغه 15 سلیکټورونه زموږ سره په دې کې موجود دي. راځو ایلیمنٹ سلیکټور ته چې ایلیمنٹ سلیکټور څه شی دی او څه ته ویل کیږي. ایلیمنٹ سلیکټور څنګه کار کوي؟ ایلیمنٹ سلیکټور چې دی دا دیو دلته کې وګورئ سلیکټس بیس آن د ایلیمنٹ نیم. دا د ایلیمنٹ نیم په واسطه مثلا تاسو سره ایلیمنټس لکه څنګه چې ما تاسو ته وخت ویل تاسو سره 15 پیراګراف دي. پرز که ته غواړې چې د ټولو پیراګرافونو د سټایل ورکې نو موږ د هغې لپاره ایلیمنٹ سلیکټور استفاده کوو. لکه دلته مثلا تاسو وګورئ دلته کې وګورئ ما لیکلي دي چې دلته زما سره په دې کې P دی. نو دلته به هیر آل P څومره پیز چې تاسو سره په دغه ویب پیج کې پراته دي په دې پیج کې په دې ډاکومنټ کې څومره پیز چې دي په دې ټولو باندې دا سټایل اپلای کیږي چې ټیکسټ په سنټر ته راځي او کلر به ریډ کیږي. نو زه راځم دلته VS کوډ ته، VS کوډ ته راځم نو دا زموږ سره دویمه ویډیو ده. نو دلته زه لیکم CSS day 2 یا پرس کا 02 ما ولیکه، صحیح ده 02 او دا به هم د زوان ولیکم دلته رینیم او دلته ما واچو 01، صحیح ده. اوس دلته راځم د یوټیوب باندې مې کلیک وکړو او دلته راځم فایل دلته زه ورته یم index.html فن باندې ماته یو فایل جوړ کا او دلته هم څنګه چې نه دا ولیکئ انټرپریس کې تاسو سره به د HTML کوډ چې دا به تاسو سره راشي. دې کې زه ورته لیکم day 2، صحیح ده day 2 ما دلته واچو یا دې کې زه ورته لیکم CSS day 2، صحیح شو. ها دلته زه ګورې لیکم پرس ما ولیکل H1 او H1 کې دلته زه ورته لیکم welcome to my YouTube channel. پرس که ما دسی افسو لیکل صفحه کنټرول اس کوم او دا مې کلوز کو دا ندی فکار په دې فایل باندې ما رائټ کلیک کو کاپی پات راځم دلته او دې ځای کې ما دلته دا کنټرول V کو انټر ګوري زما سره دې ځای کې ولیکل شول چې welcome to my YouTube channel ما ولیکم. اوس زه غواړم د دې یوټیوب په اړه د دې یوټیوب چینل په اړه د څه معلومات ولیکم. نو زه راځم اباوټ ته، اباوټ کې دې کې فرض کړه دغه پیراګراف ما دې ځای نه کاپي کړ، صحیح ده دا مې دې ځای نه کاپي کړ او دلته زه راځم لیکم P څنګه چې P ولیکه انټر پریس کا دا پیراګراف مې دلته ایډ کړ، صحیح شو. که تاسو بل ځای نه کاپي کوئ کولی شئ دې کې تاسو خپل هم لیکئ شئ. فرض کړه دلته زه لیکم ګوره یو P مې ولیکه دلته ولیکه لورم انټر تاسو ته یو پیراګراف درکولی کېږي. یا پس که تاسو څومره ورډز غواړئ هغه د ورډ مطابق فرض کا زه راځم زما څومره ورډز پکار دي فرض که دلته زه راځم اوکې دا زه لاندې راوړم دلته زه ورته لیکم P دلته زه ورته یم لورم
10 वर्ड्स زما پکار دي ګور 10 वर्ड्स درکړه پس کې لیکم پی زما سو वर्ड्स پکار دي پس کې 15 مې پکار دي ګور 15 वर्ड्स درکې پس کې دلته لیکم پی لورام 4 یا پس کې 3 نو 3 वर्ड्स راکې صفه مې کنټرولایز کړه راځم دلته اوس دا ریفریش کوم څنګه چې ریفریش کوم ګور زما سره دا پیراګرافز راغله زه دې ټول پیراګراف ته سټایل ورکول غواړم مطلب زه یو پی لیکم ګور دا زموږ سره د سیس فائدہ ده که زه دا مینیمایز کما راشم دلته او دې ځکه زه ګوري دلته زه یو بیرونی فایل اخلم فرض کې دلته کې ما بیرونی فایل وانه خپل کوم دې ځکه نه لیکم سټایل الیمنٹ مې اوپن کړ بیرته مې کلوز کړ دلته لیکم پی دلته ورته ما کلر ګور دې ته الیمنټس ویل کېږي دا پی چې د زموږ سره الیمنٹ سلیکټور دی یعنی الیمنٹ سلیکټور مطلب دا د بیس اف الیمنټس کار کوي نو دلته زه راځم زه ورته لیکم چې کلر دې ته یو کلر ورکا پرس کې کلر چې وی کلر ټومیټو یا پرس کې گرین کلر ورکا صفه مې کنټرول اس کړه راځم دلته زه دا ریفریش کوم څنګه چې ریفریش کوم ګوري ټولو پیراګرافز چې گرین کلر واخست یا د H1 ته یو سټایل ورکوم ګوري H1 ته ورکه H1 زمون سره یو سلیکټور دا کوم سلیکټور دا ډیټا الیمنٹ سلیکټور ورکه ځکه دا الیمنټس نوم تا ولیکو دلته راځم لیکم ورته هم دته یو بیک گراوند کلر ورکا هم ټومیټو صفه کنټرول اس کا راشه دا ریفریش ګوري ټومیټو کلر واخست همدارنګه ګور زبر شمه دا پیراګراف ورس کما ریموو کړل پرس کې دا 3 پیراګراف صحیح دي دلته زرا سم ګوري مونږ تاسو لیست روسته په تفصیل سره لیست بیا هم وایو چې HTML کې هم مونږ تاسو لیست ویل لري دلته ځلیکم UL او UL کې دنه لیکم li ضرب کلسو سره پرس کې سلور لیست دلته ځلیکم item 1 او item 1 دا item ماده زنه کاپی واخیستا الټ می ونیو او د دې الای په منس کې می کلیک وکاو کنټرول وی دلته ځلیکم 2 او دلته هم ولیکل 3 او دلته ځلیکم 4 ګوري ما سره یو لیست جوړ شو صفه کنټرول اس کوم دلته زرا اعظم ګور په دې لیست باندې دا سټایل نه دا پلی شي که تاسو دې ته سټایل ورکوي ګور زرا اعظم دې ځکه زورته لیکم چې UL ګور دا زموږ سره الیمنٹ سلیکټور دی ګور ځته الای سوري الای او الای کې دلته زورته هم چې دته یو کلر ورکا فرض کلر ورکا ریډ صفه مې کنټرول اس کړه ګور څنګه ریفریش کوم ګور زموږ سره ریډ کلر واخستو صحیح ده نو دا زموږ سره چې دغه دا زموږ سره الای مورتل الای ته سټایل ورکو نو الای ته سټایل ورکو یا پس کې دې کې ته H1 H2 لیکي ګور H2 او H2 کې ځلی کما لورام 5 صفه مې کنټرول H2 ته سټایل نه ورکړل شوی د سکرول کور لاندې H2 دا دی نو زه به زوم اوټ کوم ګور دا زموږ سره H2 کې H2 ته تاسو سټایل ورکوي نو زه اعظم ګور دې کې ځلی کم دا زموږ سره الیمنټس دي ګور ته لیکم 2 دلته ځلی کم ورته بیک گراوند کلر پر بیک گراوند کلر هر څه تاسو ورته لیکي پس کوم ورته چې بلو دی وی بلیک می ولیکو سوري دلته لیکم بلو صفه مې کنټرول اس کړه دا ریفریش کوم ګور یو بلو کلر دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي الیمنٹ سلیکټور ورپسې زموږ سره ID سلیکټور دی ID سلیکټور څه ته وایي ګور د ID سلیکټور یوز د ID اټریبیوټ The ID attribute به تاسو استفاده کوئ of HTML element to select the specific element پس که تاسو specific element تاسو سټایل ورکړئ ګور مشکل څه دی مشکل دا د مونږ ولې ID سلیکټور یوز کوو دلته ګور ما سره 3 پیراګراف دي او زه غواړم چې دا سټایل تنه په دې پیراګراف باندې اپلای کړم صحیح ده په دې دوه پیراګراف په دې پیراګراف باندې زه اپلای کول نه غواړم نو دغه د لپاره مونږ څه استفاده کوو د دې لپاره مونږ ID سلیکټور یوز کوو نو ګور کله د زرا شمه دلته کې مثال تو ګورئ دلته وایي د ID ګورئ ID دا ویډیو تاسو سټاپ کړئ تاسو وایي چې ID څه ته ویل کېږي ID د څه شی نو تاسو ته لږ وخت درکوم ګورئ ID تاسو په مکتب کې پانتون کې استاد که شاګرد که هر څوک هر کس یو ID لري نو ویډیو د یو 2 دقیقو لپاره یو څو سکندونو لپاره سټاپ کړئ او وایي چې ID یعنی څه نو زه درته وایم ګورئ ID مطلب یونیک ID یونیک وي مطلب هر شاګرد باید یونیک یو نمبر ولري چې باغې باندې هغه شاګرد منګ پیژنو نو دلته هم تاسو باید په یو پیج کې مطلب چې کله تاسو یو الیمنټس هر الیمنټس باید یونیک نوم باید ولري ترڅو مختلف سټایلونه تاسو باغې باندې سیټ کړئ شي کچېرې تاسو سیم نوم ورکړئ بیا سیم سټایل به سیټ کیږي صحیح ده نو د دې لپاره تاسو باید هغه ته یونیک نوم ورکړئ بل خبره دا چې دغه ID چې کله بیا تاسو د سټایل ورکوي د ID په سمانه ریپرزینټ کیږي ID په علامت نمبر ریپرزینټ کیږي صحیح ده کنه علامت نمبر باندې چې کیږي ریپرزینټ کیږي لکه دلته څه ګوري مالک لیدي
علامت نمبر پیراګراف 1 ټیکس سنټر ته راوړو او کلر امریټ کا نو دا چې دی د هم زموږ سره هم ده اوس ګوره زه تنه دې پیراګراف ته سټایل ورکوم صحیح ده دینه او دینه زه غواړم دا سټایل پاک کړم نو د دغه د پاره مونږ څه کار کوو ګوره پرځ کدا ټول الیمنټس دا ما کمنټ کړل کمنټ څه شی دی کمنټ څه ته ویل کېږي کمنټ مطلب دا د مونږ ایچ ټی ایم ایل کې ویلي دلته درته زیات توضیح نه درکوم زما د خبرې هدف دا دی کدا مس انتخاب کو کنټرول سوالیت ما انتخاب کړ دا ما سره کمنټ کمنټ مطلب دا د زموږ سره اوس کار نه کوي ګوره یو هم مونږ سره کار نه کوي صحیح ده نو دې ته ویل کېږي کمنټس پرځ که زه پی ته پیراګراف ته سټایل ورکوم ګوره ته زه بیا لیکم پی او دلته مې ولیکل کلر دی ټومیټو صفه کنټرول اس کوم ریفریش درې وانو پیراګرافونو ټومیټو بیک ګراوند واخی زه بیک ګراوند نه ورکوم تنا کلر ورکوم درې وانو واخی زه یوازې دی او دا کلر سیټ کول غواړم نه دی دواړو ته نو د دې لپاره مونږ آی ډي استفاده کوو ګور زه راځم آی ډي څنګه لیکلی کېږي را به شي دې پر ګور کوم یو ته ورکې دې منځني ته ورکول غواړم نو راشي د منځني پیراګراف ته دا یو دی راځم دې کې زور تلیکم آی ډي سمپل آی ډي ولیکئ او آی ډي اوس تاسو خپل خوښه ده چې څه نوم ورکوئ نمبرز باید په سټارټ کې نه وي صحیح ده نور چې تاسو هر څه لیکئ فرض که ما ورته ولیکل آی ډي 1 نور هر نوم چې تاسو ورکوئ یا فرض که ما ورته ولیکل پیراګراف 2 صحیح ده پیراګراف 2 مې ولیکه بس سمپل پیراګراف 2 اوس راشه دلته سټایل ته ګورئ دې ځای کې به تاسو راشئ او د دې په ځای نه دی زه به دا کوډ دې ځای نه مکمل پاک کړم صحیح ده دا لاندې زه لیکم فرق نه کوي لاندې باره فرق نه کوي ملګرو صحیح د دې وجې نه لاندې راځم چې تاسو تر څو دواړه ښکاره شي صحیح ده اوس دې ځای کې نه دی زما سره آی ډي په نوم دی پیراګراف 2 دی نو دلته به تاسو راشئ ولیکئ پیراګراف 2 خو دا په څه باندې ریپرزینټ کېږي دا په علامت نمبر ریپرزینټ کېږي دې ځای کې به مخکې به تاسو دلته لیکئ علامت نمبر که چېرې علامت نمبر ونه لیکئ بیا کار نه کوي نو علامت نمبر به ولیکئ او را به شي دلته به ورته ولیکئ کلر دی چې وي فرض کړئ کلر دی ټومیټو صفحه کنټرول اس کا راشه دلته وګورئ تنا کلر دا یو لري دا نور کلر نه لري چې ولی نه لري ځکه موږ دې ته یو آی ډي ورکړه آی ډي مطلب دا د یو کس راځي صنف کې مثلا سو احمد دي 15 احمد دي یو قسم ته راځي وای احمد سره مې کار دی 15 وانه چې کېږي وای زه محمد یم وای زه محمد یم بل وای زه محمد یم نو دلته کله چې موږ سټایل ورکو زه ورته وایم پیراګراف ته سټایل ورکا نو دی وای زم پیراګراف یم زم پیراګراف یم زم پیراګراف یم ټول ته اپلای کېږي زه صنف ته راځم زه ورته وایم زما هغه احمد سره کار دی چې آی ډي یې پیراګراف 2 ده یا آی ډي یې 330 ده آی ډي 550 ده هغه شاګرد سره زما کار دی نو دلته هم وایي زما هغه پیراګراف ته دا سټایل سیټ کا چې آی ډي پیراګراف 2 ده فرض که دلته زه راځم ګورئ دې زه دلته کې لیکم آی ډي پیراګراف 3 دا نوم تاسو پر ډیپند کوي هر نوم چې تاسو ورکوئ پیراګراف 3 مې ولیکم راځم دلته زه لیکم علامت نمبر پیراګراف 3 ورته وایم کلر د دې چې وي کلر د دې گرین شي صفحه کنټرول اس کوم ګورئ اوس به ماته وایي چې د دې کلر گرین شي دا اوس د چا کار ده د پیراګراف کار صحیح ده کنه نو دا اوس زموږ سره سوري دا د دې آی ډي کار دا اوس زموږ سره آی ډي سلیکټ ورپسې زموږ سره کلاس سلیکټور دی کلاس سلیکټور یعنی څه د کلاس سلیکټور سلیکټس ایچ ټی ایم ایل ایلیمنٹ with a specific class attribute دا هم ګوري د کلاس آلته مونږ آی ډي آلته به مونږ آی ډي لیکل د کلاس لیکو بس دلته هم ملګرو ویډیو سټاپ کې دی 100 سکندونو لپاره او دا راته وایي چې کلاس څه ته ویل کېږي تاسو به هر یو مطلب که پانتون کې یاستئ نو پانتون کې به هم تاسو یو مشخص کلاس کې یاستئ یو مشخص سن به تاسو همدارنګه که تاسو په مکتب کې یا تاسو په مدرسه کې هر چېرته تاسو به مشخص کلاس وي نو ویډیو سټاپ کوي او د 100 سکندونو لپاره دا راته وایي چې کلاس څه ته ویل کېږي نو زه درته وایم کلاس مطلب دا دی چې ګروپ اف स्टूडेंट्स وي صحیح ده کنه مثلا د زمونږ سره چې وي مختلف شاګردان وي مثلا دا کلاس زمونږ سره چې دا زمونږ سره سی اس اس کلاس دی پس که پدې کې زمونږ سره ډېر سلويخ کسان دي یو بل کلاس دی هغه د ایچ ټی ایم ایل کلاس دی هغه د څه کلاس دی هغه د ایچ ټی ایم ایل کلاس دی په هغه کې زمونږ سره 10 کسان موجود دي یو بل زمونږ سره د جاوا سکرپټ کلاس دی هغه 10 کسان دي مطلب 10 کسان شل کسان ګوره په یو کلاس کې موجود دي نو دغه شانته هم یعنی الیمنٹ کلاس سلیکټور مطلب دا دی چې تاسو سره یو ګروپ اف الیمنټس وي تاسو سره یو ډیپ تاسو اخاسته ډیپ څه ته ویل کېږي ډیپ مونږ په ایچ ټی ایم ایل کې ویلي تاسو سره یو الیمنټ یو ډیپ دی او هغه کې الیمنټس پراته دي تاسو غواړئ چې ټولو ته یو سټایل ورکړئ لکه دلته څه ګورئ ما ډاټ کنټینر اخاسته سنټر سوري مطلب دې چې تاسو سره یو ډیپ دی او هغه ډیپ کې څه پراته دي هغه ټول ټیکس په سنټر ته راځي او کلر بیریټ کېږي ټیکس الاین سنټر ما تاسو ته الریډي په ایچ ټی ایم ایل کې دا کار کړی دی ګورئ
زه راځم زه غواړم دغه یوویل چې دی یا فرض که دا ټول ما دې ځای کې کمنټ کړل زه راځم دا ټول دې ځای کې کمنټ کوم یا یو کار کوم بله صفحه اخلم ټو باندې مې کلیک وکړو دلته راځم لیکم index.html په نوم باندې ما یو بل فایل جوړ کړو ها index.html شته صحیح ده به زه ټو کوم دلته راځم ندایه لیکم انټر پریس کوم ګوري ملګرو سمپل ها دلته زه څه کار کوم راځم دلته زه یو ډیب اخلم او په دې ډیب کې دننه ما دلته ولیکل h1 لیکم ویلکم ټو CSS کلاس پیراګراف لورم 10 سو پیراګراف دی دلته زه ورته لیکم دا پیراګراف واچو هغه نه بعد زه لیکم h1 welcome to my YouTube channel صفحه میں کنټرول اس کړه خال تراشه کاپی پات واخلاول دینا کاپی پات براوزر راځم دلته او دلته ما پیسټ ګوري زمون سره د دې کې سیمپل دا بزلک زوم کم زمون سره یو ډیپ دی باقي کی دا ټوکرا زه دې ټول ته سیم سټایل ورکول غواړم سیم سټایل ورکې راشه دې کې ورته ولیکا سټایل اوپن کا بیرته کلوز کا دلته ورته ولیکا ډیپ ها ډیپ کې دلته ورته ولیکا ډاټ صحیح شو او دې کې راشه ورته ولیکا کلاس او دلته ورته ولیکا ډیپ فرق نه کې کلاس ته هر نوم تاسو ورکوي صحیح ده دلته راشه ورته ولیکا کلر دی چې وی کلر دی ریډ وی صفه کنټرول اس کا راشه دا ریفریش کا صحیح اوس په تاسو وایي چې دا کار خو زه د آی ډی په واسطه هم کوي شم دلته راځم لیکم آی ډی پس کوم ولیکل دا ډیپ مې ولیکل فرق نه کوي هر نوم چې تاسو ورکوي صرف بیا فرق دا چې دلته علامت نمبر اچوي ګور که زه کلاس ډاټ واچم بیا کار نه کوي ستونه ریفریش کی کار نه کوي ځکه دې کې باید دلته دی آی ډی لیکلی دا نو آی ډی باید علامت نمبر باندې ریپرزینټ کیږي همدا کار خو زه په دې هغه په واسطه هم کولای شم نو د دواړو ترمنځ فرق شي شو یا تاسو ترمنځ فرق څه دی دا کار زه د آی ډی په واسطه هم کوم پوری فرق دا دی کچېری تاسو کلاس واخلئ فرض کړه دلته ما بیرته کنټرول زیډ کوم دې کلر ریډ دی صحیح ده زه دوی هر یو ته بیک ګراوند هم ورکول غواړم نو د دې لپاره کتل ته زرا شمه مطلب زه جدا یو بل سټایل کوم صحیح ده کله زه ولیکم ډیپ 2 صحیح ده اوس دلته زه راځم علامت نمبر ډیپ 2 لیکم او زه وایم دلته دې ته بیک ګراوند کلر ورکا دا اوس کار نه کوي اما کلاس ګوري آی ډی دې مطلب دا دی چې دا آی ډی مطلب ډی یو کلاس دی یو صرف دی او پاغه کې یو شاګرد دی او هغه ته تا دوه آی ډی ورکړي امکان نه لري چې یو شاګرد دی او هغه د دوه آی ډی ولري صحیح ده کنه یو آی ډی ډیپ ډبل آی ډی ډیپ ټو دا امکان لري یو شاګرد په یو کلاس کې دی یو شاګرد ډیپ مطلب یو کلاس پرس کا ډیپ مطلب یو کلاس دی او دې کې یو شاګرد دی صحیح ده دې کې یو شاګرد دی او هغه ته دوه کلاسونه ورکې پرس کې یو کلاس دی HTML ورک او بل کلاس دی CSS ورک نو هیڅ مشکل نشته ده دوه کلاسونه یو شاګرد کولای شي په یو ځای باندې جوائن کی د شاګردان زمون سره شته دي په HTML صنف کې دي او زمون سره څنګه په مطلب حالت کې زمون سره په انټرنیټ کې دي یا زمون سره په انګلیسي کې دي نو مطلب شته دي زمون سره شاګردان نو ګوري دلته زه راځم دلته لیکم ډاټ HTML ګوري ډاټ HTML مې ولیکو دا کلر زه چینج کوم صحیح دا کلر چینج کوم ترڅو تاسو ته فرق وشي چې مطلب کار کوي یا نه کوي دلته زه راځم ګوري ریفریش کوم گرین شو کنه شو زوز دا بل ګوره خان دې کې ما دې بل کلاس امر کړی CSS دلته زه راځم لیکم ډاټ CSS بیک ګراوند کلر هم دا ورکو اوس کار کوي هیڅ مشکل نشته وګوري هم بیک ګراوند کلر هم واخست هم دا د HTML او سوري دا د آی ډی او د کلاس ترمنځ توپیر ده یعنی یو شاګرد کولای شي یو آی ډی واخلي اما یو شاګرد کولای شي په مختلفو کلاسونو کې کینی نو تاسو یو ایلیمنټس ته کولای شي مختلف مطلب څو دانه کلاسونو نمونه وتور کوي اما یو شاګرد نشي کولای چې مختلف آیډیانې ولري په یو کلاس کې نو یو شاګرد په یو پوهنتون کې کولای شي چې مختلف کلاسونو کې کینی اما یو شاګرد په یو کلاس کې نشي کولای چې مختلف آیډیانې ولري خاطر زموږ سره کلاس سلیکټور ورپسې د زموږ سره انورسنل سلیکټور انورسنل سلیکټور څه ته ویل کېږي او څه شی دی انورسنل سلیکټور ډېر زیات مهم او امپورټنټ سلیکټور دی داسې ویب سایټ به نه وي چې په هغې کې انورسنل سلیکټور نه یوز کېږي داسې ویب سایټ ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی چې
انورس نن سلیکټور دغه سلیکټورونه چې زه درته وایم بیسیک سلیکټورونه چې په هر ویب سایټ کې دا 15 سلیکټورونه چې دي په هر ویب سایټ کې استفاده کیږي داسې ویب سایټ امکان نه لري چې دا 15 سلیکټورونه پکې نه وي صحیح ده نو د انورس نن سلیکټور دا چې د سٹار باندې ریپرزینټ کیږي او سٹار مطلب د آل مطلب څومره ایلیمنټس چې تاسو په دې ویب پیج کې پراته دي په دې ټول باندې ماته دا سټایل اپلای کا لکه څنګه ګوره کدل ته زرا شمه زه دلته کې جدا جدا فایل ځکه اخلم چې ترڅو تاسو ته د دې مطلب معلومات وشي صحیح 3.html ګوري دلته زرا اعظم دلته ځلیکما ګوري پرس کا دلته ما ولیکل h1 او h1 کې لیکما لورم پرس کا لورم 4 می ولیکم راځم د لیکم یو پیراګراف لورم می واچو یو پیراګراف لیکل می وکړ همدا ز کاپی کوم صحیح ده همدا ز کاپی کوم د ایگزامپل راځم دا لاندې راوړل غواړم همدا مې دې کې کافی کو کنټرول سی او د تما پیسټ صحیح ده اوکې دا بس بیرته کم دې کې راځم ګوره ښه دلته ما دا h2 کو صحیح شو کنه h2 ده دلته راځم دلته زور ته انداز مون سره h3 په بس دا درې دانې صحیح دي دلته زرا زم رائټ کلیک درې پیراګراف او درې هیډینګ زما سره راغله صحیح شو کنه دلته راځم دې کې ما دا کنټرول وی ګټل زما سره څو پیراګراف دي درې پیراګراف دي هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 او هر یو پیراګراف لري کچېره تاسو غواړئ چې په دې پیج کې چې څه پراته دي په ټول باندې یو سټایل اپلای کول غواړئ دا غي د پر بیا موږ انورس سلیکټور یوز کوو ګور کله زرا شمه ولیکم سټایل او دلته ځلیکم سٹار سمپل سٹار ولیکي بس سٹار مطلب د آل دلته ځلیکم کلر د شی وی کو سپا کنټرول اس کا په دې پیج کې چې شی دی ټولو کلر ودا اخلي که تاسو کلر چینج کوئ پرس کې لیکم گرین ټول گرین که تاسو نور پیراګرافز راوړئ نور هیډینګ یوز کوئ پرس که ما یو ډیپ واخسته او په ډیپ کې ما دلته ولیکل h1 لورام 2 او دلته زرا اعظم یو پیراګراف لیکم فرق نه کوي که تاسو سره په ډیپ کې که باندې کار سي ټول باندې دا سټایل تاسو سره اپلای کیږي صحیح ده که تاسو چیرته یو سپین واخلئ هر څه چې تاسو اخستي تاسو ته څه کېږي سپین دا شان مونږ په هغه کې ویلي دي په HTML کې دلته پرس که ما ولیکل 5 ریفریش کا کنټرول دا وګورئ ما سره دا سپین هم دی واخسته دا سټایل نو که دلته زه تاسو ته ویب سایټ وښیم ګوره پرس که زه دې ویب سایټ ته راغلم دلته راځم کنټرول یو پریس کوم نو دلته که دا زموږ سره HTML راکړه دا CSS زه اوپن کوم دې CSS کې وګورئ انورس نن سلیکټور دا وګورئ تاسو سره یوز شوی داسې ویب سایټ به نه چې تاسو سره انورس نن سلیکټور نه یوز کېږي انورس نن سلیکټور تاسو سره استفاده کېږي یوز کېږي نو زما د خبرې هدف دا دی چې انورس نن سلیکټور مطلب دا دی چې دې مطلب دی آل په دې ویب سایټ کې څومره ایلیمنټس چې پراته په ټولو باندې دا سټایل ماته اپلای کړه دې مطلب دی انورسنل اخیری چې زموږ سره ګروپینګ سلیکټور دی ګروپینګ سلیکټور څه مطلب ګروپینګ سلیکټور مطلب دا دی ته یو ګروپ غواړې چې جوړ کړې تاسو سره ایلیمنټس ډیر زیات پراته دي ته غواړې یو ګروپ جوړ کړې او ګروپ اف ایلیمنټس ته غواړې چې سټایل ورکړې نو د دې لپاره موږ استفاده کوو ګروپینګ سلیکټور استفاده کوو او ګروپینګ سلیکټور مثلا تاسو سره HTML ایلیمنټس دي د HTML ایلیمنټس ټول راغونډه او د یو ګروپ جوړه لکه پرس کا h1 دی 2 دی پیراګراف دی ګوري دې کیو ګوري زه غواړم h1 سنټر ته راوړم کلر ریډ کم h2 سنټر ته راوړم کلر ریډ کوم پیراګراف سنټر ته راوړم کلر ریډ کوم درې ایلیمنټس دی او درې وانو ته ما درې لاینه کوډ لیک دا ډیر زیاته ګرانه نه ده درې لاینه چې د شپږ لاینه دا بل لاین ته راوړم شپږ لاینه کیږي نو د دغه لپاره موږ شارټ وګورئ ولنه کوډ لیکو کتا سره یو شل ایلیمنٹ ولې نه بس دې کې ایلیمنټس نوم لیکا باغی باندې دا سټایل سکیږي دا سټایل باغی باندې هم اپلای کیږي دلته زرا اعظم ګورئ پرس دلته راغلم او دلته په دې ایلیمنٹ می کلیک وکړئ کې زه یو فایل اخلم index4.html په نوم باندې ما یو فایل واخیست ګورئ سمپل دلته زرا اعظم څه نه وینم پیج ځکه اخلم چې ترڅو تاسو هغه جوړ کوډ سره کنفیوز نشئ ګوره دې کې پرس کا ما یو h1 واخسته h1 کې ما ولیکل ویلکم ټو مای یوټیوب چینل ضروري نه چې تاسو یوټیوب چینل ولیکئ هر څه چې لیکئ تاسو پورې ډیفینډ کوي ګورئ ها دې کې ما یو پیراګراف ولیکم لورم صحیح ده دا مې ولیکل اوس راځم دلته دا مې اعلان دی راوړل او دا لیکل ما دې څنګه کاپی کړل تلاندې مې پیسټ کړل پرس کې دا مې پیسټ کړ دلته ځلیکم h2 دلته ځلیکم h3 دلته ځلیکم سپن دا لیکل دا پیراګراف مې بخیر مو کړ بس تاسو کې دا پیراګراف ریموو شو
سو ایلیمنټس دي زما سره څلور ایلیمنټس دي یو پیراګراف مې باید راوړی پیراګراف نشته پکې کنه پیراګراف نشته خیر یو پیراګراف هم راوړم زه صحیح دا لاین مې دې ځنه کافي ک کنټرول سی ته مې پیسټ ضرورت هم دا ما سره پیراګراف کا صحیح یو h1 دی یو ګور دې ټول ته تاسو سټایل ورکوي پر دې ځلې کوم سټایل زه غواړم h1 ته سټایل ورکما کلر دې چی وي پرس کا کلر دې ما سره دې راشي گرین ورته وایم دا پیراګراف تم زم دا کلر ورکوم دلته لیکم پی او دې ته دې کلر ورک گرین ورته وایم دا سپین چې استفاده شوی د سپین ته ما تم دا کلر ورک گرین اوس ګوري ښه نو زه دونه ډیر کوډ لیکم نو دا خو زما د ډیر وخت ضایع کوي صحیح شو ګوري په دې باندې دا سټایل اپلای شو دې باندې او دې باندې دې دوړ باندې دا اپلای شو ځکه نه غواړم چې باغ باندې اپلای کړم دا خو ما یو سټایل ورکړ پرس که تاسو نور سټایل ورکوي لکه څه سټایل ورکول غواړي پرس که زه ورته وایم دوی د بیک ګراوند کلر واخلي ګور تر اعظم یو بیک ګراوند کلر ورکوم ټومیټو دا ټومیټو کلر مې ځنه کاپي واخیستا دا مې دلته کې راوړو فرق نه کوي که کبادي لاینونو کې مطلب بل لاین کې نه لیکي یو لاین کې هم لیکای شي مشکل نشته ریفریش مې اوس ګوري ټول باندې هم دا سټایل اپلای شوی دا کلر زه غواړم چینج کړم دا گرین صحیح ده زه اوس غواړم دا اوس ګوري ما څو لاینه کوډ لیکلی ما دومره ډېر کوډ ولیکه د دغه کار لپاره ما دومره ډېر کوډ ولیکه دا ټول کوډ زه کمنټ کوم کنټرول ریفریش اوس هم دا سټایل ګوره په شارټ ګوره دې د ګروپینګ سلیکټور وای h1 جوړ کا p او سپین بس سمپل دغه ولیکه او دا دوړ دا سټایل به دې څنګه کاپی کوم ضرورت نشته چې مطلب دومره ډېر کوډونه تاسو ولیکئ سمپل دا ریفریش کا ما سټایل په اپلای شو مطلب دومره لږ کوډ ته ګوره دوه لاینه کوډ دی او دې ته ګوره دومره ډېر کوډ ته په لیکي نو دې ته ویل کېږي ګروپینګ سلیکټور ګروپینګ سلیکټور مطلب دا تاسو یو ګروپ جوړول غواړئ که تاسو اوس وایئ چې دې ته زه مختلف کلرونه کوم مختلف کلرونه بیا تاسو کولی شئ چې آیډیان یا کلاسونه ورته سیټ کړئ صحیح ده خو که چېرې تاسو سره ایلیمنټس وي بعضې ایلیمنټس تاسو سره وي فرض کړئ داسې کې زموږ سره ډیپ دی او په دې کې موږ سره یو پیراګراف پروت دی فرض کړئ داسې کې ما ورته ولیکل 10 صفحه کنټرولایز کوم ګورئ زما سره دا پیراګراف دی زه په دې باندې هم دا سټایل غواړم نو راشه دې ځای کې ورته ولیکه که نه دا چې شی چې غواړې ورته ولیکه دا تا پورې ډیپینډ کوي ګرانه راشه دا ریفریش کا دا ګور په دې باندې هم اپلای شو همدارنګه هر څه چې ګوره که پس که زه راشم دې ځای کې لیکم دلته زه یو لیست جوړوم لیست دلته یوویل مې ولیکه او یوویل کې دننه الای مې ولیکه او الای کې دلته درې دانې صحیح شو زه راځم ګورئ دلته زه لیکم آیټم 1 دلته زه لیکم آیټم 2 او دلته زه لیکم آیټم 3 صفحه مې کنټرولایز کړه ګورئ ما سره دغه لیست هم دلته راغلی زه دې لیست هم سټایل ورکوم همدغه سټایل دې لیست هم ورکوې راشه دې ځای کې ولیکئ الای صفحه کنټرولایز کړه ریفریش کړه هغه سټایل په دې باندې هم ته اپلای کړه نو دې ته څه ویلی کېږي دغې ته ویلی کېږي ګروپینګ سلیکټور نو دا و زموږ سره سمپل سلیکټورز